أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر علينا هذا الكتاب المبارك ويسره علينا ثم يسره علينا ثم يسره علينا ولا تعسره علينا وتممه لنا بالخير لا بالشر يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله زمونږ استاسو د دورې تفسیر اول ورځ ده. کوشش می دا دی چې سورتونو کې شروع کوم، بس د هغې نه وړاندې صرف د خلاصې په شکل به دا عرض کوم چې تمام کلمات د قرآن کریم دا څومره دي، نو تمام کلمات د قرآن کریم د هغې وضاحت به مو شي. سورتونه څومره دي، اجزا څومره دي، رکوعات څومره دي، آیتونه څومره دي، حروف څومره دي، فتحات څومره دي، کسرات څومره دي، ضمات څومره دي، د دې وضاحت به وشي. دا یاد ساتئ چې تمام سورتونه د قرآن عظیم الشان یو سل سورلس دي، 114 سورتونه دي، او تمامی پاری د قرآن کریم دا 30 دي، او تمام رکوعات د قرآن کریم 540 او تمام آیتونه د قرآن عظیم الشان د علماء په زبان چې مشهوره ده 6666 او تمام کلمات د قرآن عظیم الشان چې دي نو دا 78,635 78,635 دا کل کلمات فی کتاب اللہ عز وجل، او کل حروف د الله تعالی جل جلاله په کتاب کې چې دي نو هغه 6,36,233 دا حروف دي. 6,36,233 دا حروف دي. بیا د دې څه اوصاف دي لکه فتحات او کسرات او ضمات. د قرآن عظیم الشان کې کل فتحي زبرونه چې پښتو کې ورته خلق زبر وایي، زور، دا 1,10,360 1,30,360 فتحات دی قرآن عظیم الشان کی زورونه، او کسری چې پښتو کې ورته خلق زیرونه وایي
نو دا 50,200 نه یو 50,000 51,276 51,276 دا کسرات دی قرآن عظیم الشان کی زیرون دی پیشون و زمات سمر دی کل زمات 42,276 2,200 دا ورکی زمات دی پیشون دی غړوندی سمر دی جزمات دا یاد ساتي چې جزمات قرآن عظیم الشان کی 62,000 سلور سوا 62 سمجھ تو 62,462 دا جزمات شدات ورکی سمر دی شد رازی قرآن عظیم الشان کی نو دا 24,697 سلیریش زرا شپک سوا 99 دا ورکی شدات دی بیا قرآن کریم کی مدون رازی بیا مد دو قسم دی مد متصلہ دی و مد منفصلہ دی مد متصلہ قرآن عظیم الشان کی 2001 2101 دور کی مد متصلہ دی او ہر چی مد منفصلہ دی نو دا قرآن عظیم الشان کی 3015 دی 3015 دور کی مداتی منفصلہ دی نقطی قرآن کریم کی نقطی سمرہ لگی دلی نقطات ورطویلیش نقطی قرآن عظیم الشان کی 1,50,500 سمرہ 1,50,564 1,50,564 دور کی نقطے لگی دلی دی بہرحال دا چند خبری وی چی طلباء کرام پاکی دلچسپی لري دا غی د خلاصې په شکل مستاسی پوڑان دی عرضو کا رازو سورت فاتحی تا دا یاد ساتي چې سورت فاتحه د قرآن عظیم الشان د سورتونو د ترتیب په لحاظ دا کم چې زمونږ استاد مخې ته پروت ترتیب دی اول نمبر سورت دی او نزول کې دا 5 نمبر سورت دی د دن وړاندې سلور سورتونه نازل شویو مرتبه نزولی د دې سورت مبارکه 5 ده رکوع ورکی او د آیاتونه ورکی او دي او اشارم ورکی او مضامین د قران عظیم الشان ته شوی ده قرآن کریم کی او مضامین ذکر کی توحید نبوت عبادت وعد و وعید معاد دعا قصص او امثال د معذبین پدی صورت کې دغه مضامین او سبعه د قران کریم ته یو آیت کی اشاره شوی ده مثلا توحید راواله توحید د خالق رب ذوالجلال د سورته فاتحه په اول آیت کې مشار الیه ګرځیدل
اشاره ورته رب کریم فرمایلی الحمدلله رب العالمین. الحمدلله لام د تخصیص دی، خاص الله لره. ګوره توحید ته اشاره ده. سنا چې دا د هر چا سنا چې دا په هر الفاظو چې دا په هر وخت کې چې دا او په هر ځای کې چې دا هر فرد د صفاتو کمالیو او د اسماء فاضلو دا ثابت دی الہ العالمین لرا و رب کریم پا دی باندی موصوف دی. خاص دتا ثابت دا، خاص دتا توحید تی اشارو شو. نبوت تی اشارہ پدغی آیے کریمہ کی شویدہ صراط الذین انعمت علیہم. انبیوں باندې اللہ انعام دا رسالت و دا نبوت کڑے دے گا. د الله په نعمو کې د نبوت او رسالت نه غټ نعمت بل خو نشته. نه غټ نعمت دی. عبادت ته ورکی اشاره شوې ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین کې وعد و وعید ته اشاره شوې ده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انعمت علیہم کی وعد دے و غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وعید دے. معاد ته اشاره شوی ده. مالک یوم الدین دعا ته اشاره شوی ده. اهدنا الصراط المستقیم. قصص و امثال تبیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اشاره شوی ده. چابل تعبیر دا سے کڑے کہ سورت فاتحہ کی رب کریم 7 اشیاء ذکر کری دی. او اشیاء اول ذکر د نعمت دی، ذکر النعمہ. اول آیے کریمہ د سورت فاتحہ کی راضی الحمدللہ رب العالمین. رب تربیت کے ان کے د تمام مخلوقات موافق د حکمت بالغ خپل تربیت دی کوي او نعمت دی کوي. دویم چې کوم دی تم عطیت لکه الرحمن الرحیم. ګوره امیدواری او پیشکشی د خمسی زنو اللہ نے امیدوار و صحیح رحمان و رحیم کی دیت اشارہ شوی ده. دی ورکون کی دی روح دو ورکڑے بدن دو ورکڑے رزق ہر متنفس لدے ورکی رضوان د جنت بدے ورکی د درعیت او لقاء و ملاقات جنت کی مومنانو تبدے ورکی. رحمان رحیم کی تمد عطیت ته اشاره شوی ده. دریم نمبر 3 تفکر د عظمت الہ. تفکر د خدای تعالی د عظمت د الله د عظمت تفکر او تصور بګي. مالک یوم الدین واقدار دے د ورځې د جزاء د قیامت د ورځې واقدار دے. قاضی دے فیصله وکړي. مالک د ورځې د جزاء بس دے. د دنیا نور بادشاہان به خاموش ولاړي. پښتنه بدی کیږي لمن الملک اليوم. د نن ورځې د بادشاہي مستحق څوک دی؟ غږ بنخیږي. الہ بخپل आवाज کوي لله الواحد القهار. نو دریم چې سورہ فاتحہ کې ذکر دی تفکر د عظمت خدا دی جل جلاله. او سلورم خلوص العبادة. اللہ تعالی عبادت بخالص کې دی کې والله سره څوک نه شریکي. قولی عبادتی، مالی عبادتی، بدنی عبادتی مختص بالله جل جلاله دی. خواسته چې بیا د اولیاء منقبت ته د الله د عبادت نوم ورکې عبادت هم پیژنه چې عبادت څه ته وایي.
د تعبد او د تقرب په نیت سره د یو چا په وړاندې انتهایی شکل کې د عاجزۍ اظهار دا عبادت دی. عبادت دې ته نه وایي چې یو چا ته سر ښکته کړي او نیت دې د هغه د تعبد او د تقرب نه وي، څوک در باندې ټاپه ولګوي چې شرک دی وکړو غیر الله ته دې سر ښکته کړي. عبادت کی نیت د عبادت د شرط دی. که محض بازوگان یا سرخ کته کول د غیر الله په وړاندې شرک شي نو شرک خو کبیح لعینه دی او خالق رب ذوالجلال په قبایح باندې فحشا باندې منکرات باندې امر نه فرمایي. ولی بیا خدای تعالی هر بنده ته وی چې والدین لري چې وقفد لهما جناح الذل من الرحمه، بازوگان د عاجزۍ د رحمت نه والدینو ته ښکته او ټیټ کا، وقفد ښکته کا. د مور او پلار په وړاندې سینه مه روباسه، په کبر مه ګرځېږه، بازوگان د رحمت ښکته کا. نو ولې بیا په دې شرک باندې خدای تعالی امر کوي؟ خدا شرک نه دی که نه؟ پوه شو په خبره باندې؟ بہر حال خلوص د عبادت پکې ذکر کیږي، لکه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ایاک مفعول مقدم دی او نعبدو فعل مؤخر دی، او تقدیم د ما حقه تاخیر وکذا العکس یفید الحصر والاختصاص. نو خلوص د عبادت شو، عبادت بخالص د الله جل جلاله وی. پنځم نمبر طلب د اعانت، و ایاک نستعین، ومغه قاعده د تمات کا او خاص تانه مونږه مدد غواړو پدې عبادت کې چې په ضمن د نعبدو کې ذکر شو او په ټول امورو کې مونږ په شان د مجوسیانو تقسیم نکو چې ما فوق الاسباب مدد تانه غواړو، ما تحت الاسباب د غیر الله نه غواړو. الہ مو خلقا هر کار کې مدد صرف او صرف تانه غواړو، مونږ تقسیمات نکو پدې کې. خلقا مدد تانه غواړو، ته زمون خالق او کسبن کسب ستا صفت ندی نو بی غیر الله نه غواړو، کسب غیر الله ته ورکو دا صفت د کسب. نو بنیادی فرق چې دی د خلق او د کسب دی د فوقو د تحتو تقسیم باطل او لغو دی. دا نشته، نه په دلیل د قرآن نه څوک پیش کولی شي، نه د حدیث نه پیش کولی شي، نه د قول د صحابي نه ثابتولی شي، نه د تابعین او نه د کوم محدث او مفسر او فقیه نه، او نه د سید مسلم عالم نه ثابتولی شي. اسه به هوا جنگي فلان لیکلی او ډنګلی لیکلی. پوه دا خو مجوسیانو هم دا کار کولی، سو امور خدای تعالی پسې تړلی او سی شیطان پسې تړلی. خالق د خیر الله ګڼل او خالق د شر شیطان ګڼل. مؤمنان به خالق د هر څه خدای تعالی جل جلاله ګڼي. راځه ورپس نو ایاک نستعین کی طلب د اعانت دی. او شپږم نمبر 6 چې سوره فاتحه کې ذکر کیږي سوال د هدایت دی. سوال د هدایت د اهدنا او خای مونږ الصراط المستقیم، لار سیده او لار سما. کدی ته سوال وکړي چې یو سړی د خدای تعالی توحید منی، د انبیو نبوت منی، د الله تعالی عبادت کوي، د الله مالکیت منی، د یوم الجزاء الله نه مدد غواړي، نو دیکھو په هدایت دی کنه. نو بیا څنګه سوال کی چې اهدنا منتوخایا الصراط المستقیم نغلارا. او تحصیل حاصل له مناطق قوی تحصیل حاصل خو باطل له هدایت ورته حاصل له بیا وی چې ماته هدایت کوي غلاره ته په نی غلار روانه کنه. داغه جواب دادی چې مراد د دینه طریقې په هدایت ده. د هدایت کې مونږ ته نور طریقې مراکا
نور ترقی مرا هدایت درجات لري ترقی فی الهدایت ته مراد ده او یادا ثبات او استقامت علی الهدایت ته مراد ده ثبتنا علی صراط مستقیم پدی صراط مستقیم مون مستقیم پرېږدا ثابتم پرېږدا یو سړی ولاړی او ستا مقصد دی چې دی هم دلته ولاړ پاتې شي زه ورته بیا راځم کور پورې ځم واپس دلته راځم او ولاړم دی او ته ورته وې قم حتی اعود الیک ودرېږه تا ته زه واپس راځم دا خو ولاړ دی ولې ورته وې چې ودرېږه خو مقصد دی چې ثبات علی القیام وکنا ولاړ یي ولاړ پاتې شه زما راتګ پوری بیا درته زه راځم نو اهدنا کی ثبات او استقامت علی الهدایت مراد دی فلا یلزم فلا یرید وارد نشو هغه سوال چې کوم لازم وارد دی خدا خوش پغم سیس اوم نمبر 6 چې کوم دی دا تمنی د عصمت دا تمنی امید د عصمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دغه طرف ته اشاره شوی ده نو دا 7 اشیاء وسزونه په سوره فاتحه کې الہ العالمین جل جلاله ذکر کړی دي راضی ورپس بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله عام مهربانا خاص مهربانا سره شروع کوما او یا ترجمه دا سوکا په امداد د نوم د الله د عام الرحمت او تام الرحمت سره شروع کوما د کم او د کیف لحاظ می پکې وساتل الحمدلله دا دعوه شو تمام تعریفونه د ازل تر ابدا د هر حامدنا په هر زمانه کې لله خاص الله لرا ثابت لله ثابت دی خاص الله لرا الحمد کې الف لام راغلی دی د الف لام نه موږ د غماناګانی فهم کې جمله اسمیه د الف لام راغلی دی الف لام استغراقی والا هر فرد افراد د حمد د هر حامد نه ځکه حامد ذکر نه دی په هر زمانه کې ځکه جمله اسمیه ده لله خاص الله لرا د کلام د تخصیص دی پوښ رب العالمین چې رب د ټول عالمینو دی تمام تعریفونه د هر حامدنا په هر زمانه کې په هر الفاظ خاص الله لرا هغه الله لرا چې رب د عالمینو دی رب العالمین لرا دا ثابت دی عالمین جمع د عالم نه عالم ستویلی شي چاویل دی هو کل موجود سوا الله هر موجود د الله تعالی نه سوا چې دی د عالم دی حسین ابن فضل فرمای اهل کل زمان عالمنا د هر زمانه اهل چې دی نو د عالم دی ابن عباس سے فرمای الجن والانس العالمون هو الجن والانس انسانانو پیریان چې دی وی دا عالم نه فرو ابو عبید فرمای عالم عبارت د عمی عقل نه دی ذوی العقول تعالم ویلی او بیا چې ذوی العقول دا سلور قسمونه دي سلور طیفی دي انسانان دي انس او جنات دی پیریان دریم نمبر ملائک دی سلورم نمبر شیاطین دی علامہ قرطبی فرمائی چی والقول الاول الصح اول قول صح دی
چې کل موجود سوى الله فهو العالم. د الله نه سوا چې څومره موجودات دي نو دا عالم دی. تقول الصح دی. ولی الصح دی؟ علامه قرطبی وجد صحیحیت د دې ذکر کوي لانه شامل لكل مخلوق. هر مخلوق ته دا شامل دی. کاغذ یا عقل دی او کلا یا عقل دی، کاغذ انس دی او کاغذ جن دی، او که ملائک دی او که شیاطین دی. دا اصح. علامه قرطبی دی باندې دلیل چې وای نو هغه د قران عظیم شان د آیت پیش کړي چې فرعون موسی علیہ السلام ته وی چې وما رب العالمین. موسی علیہ السلام د رب العالمین تعریف چې ورته کوي، تعمیم پکې مختاره کوي، ورته وی رب السماوات والارض وما بینهما. رب العالمین هغه څوک دی چې رب د سماوات هم دی، رب د ارضین هم دی، او رب د ما بینهما هم دی. په دې کې کل موجود سوى الله راغی. دا دلیل علامه قرطبی ذکر کړی دی. عالمین جمع د عالم، عالم ماخوذ من العلم او علم علامی ته وی، او څومره ما سوى الله چې دین دا د رب کریم د وجود او د وحدانیت یو علامه ده. شاعر وی کنه وفي كل شيء له آیه، په هر څه کې د رب کریم د پاره یو نخ پرته ده تدل على انه واحدنا، چې دلالت کوي چې دا رب العالمین یو دی. هر څه کې د الله د وجود یو نخ پرته ده. زبان حال سره د الله د وجود او د الله د وحدانیت گواهی ورکړي. الرحمن الرحیم دا په مخ کې داوی دویم دلیل جوړي. داوا خدا والحمدلله، تمام تعریفونه الله لرا. رب العالمین دا ورته اول دلیل کا، اذ هو رب العالمین دا اول دلیل. ذکر دے رب العالمین دے، ذکر حمد دے ثابت دے. الرحمن الرحیم دا دویم دلیل کا، اذ هو الرحمن الرحیم ذکر دے عام مہربان و خاص مہربان دے. دا رحمانیت دا بے اعتبار دنیا ذکر کئی مفسرین کرام. لیکن دنیا کی دا اللہ رحمت ہر چاہتا عام دے، عام مہربان دے. کافر تم رزق ورکي، مومن تم ورکي. او دا الرحیم دا په اعتبار د آخرت مفسرین کرام باری تعالی تراجی کوي. قیامت کې بد الله رحم فقط مؤمنانو باندې وي، کافر باندې خدای تعالی ترحم نه کوي. پدې دو آیاتونو کې دام یاد ساتئ. کلمه د جلالت اسم ذاتی د باری تعالی الله مختص بالله ده. غیر د الله نه پدې مسما کول لا یجوز ناروا دي. کلمه د رب چې دا د اسماء مشترکونه ده. اطلاق د دې قران کریم کې په الله شوی، په غیر الله شوی. دل طرف نه مراد الله دی. نور آیاتونو کې غیر الله ته رب ویلې شوی، دا مجازی اطلاق دی. اطلاق د رب الله تعالی باندې حقیقت دی، او په غیر د الله باندې څه دی؟ دا مجاز دی. نو هغه خلک چې قران کریم کې مجاز نه مني، هغه ته سورته یوسف 42 آیات راوړو. وګوره یوسف علی السلام سره جیل کې سملګری او د ځان نه ورته خوب جوړ او د ول تعبیر ورکو. بیا چې هغه یو ملګری ورکې نجات موزي او د جیل نه وزي دی، هغه ته وی چې اذکرن عند ربک. دا خدا سينو چې تاسو د عقیدې مطابق د تعالی فوق العرش ته په فوقیت حسي او مکانی سره او د بس د جیاز ټیکټ کټ کړي او بس فوق العرش روان او یوسف علی السلام ورته ویل چې ما د رب سره تلګیات کې چې د جیل کې ستا یو بنده پروت دی. هغه ځکه د رب نه مراد خو الہ العالمین نه دی، بلکې عزیز مصر دی. د بادشاہ په وړاندې زمالک ذکر وکا. عزیز مصر غیر الله دی، مخلوق دی. اطلاق د رب نبی الله کړي، حکایت پروردگار عالم په خپل کلام کې کړي. اذکرنی عند ربک. تک زما ذکر د استاد رب په وړاندې وکړي د جیل کې بی ګناه سړی مچولې څه ګناه نه.
نو اطلاق د رب علی غیر الله یجوز دی مجازا، او اطلاق د رب چې باری تعالی باندې کیږي دا حقیقت دی. نو حقیقت او مجاز نه قران کریم ډک دی. مخکې اتونی کې به ان شاء الله اشاره او تفصیل لا غیر راځي. رب بیا په غنو معناګانو باندې راځي، په معنا د مالک راځي. مالک د کور ته فقها سوی رب الدار، مالک د مال ته فقها سوی رب المال. زین دې فکر کوي کنه کوي. عرب راضی په معنا د تربیت کوونکی. تربیت څه ته وایي؟ هو التبلیغ الی الکمال تدریجا، کمال ته سړی رسول خو درجه په درجه. نو خلاصه دا شو چې اطلاق د رب په غیر الله مقید یعنی بالاضافت یجوز دی، بدون د اضافت علی الاطلاق. اطلاق د رب علی غیر الله لا یجوز دی. پښتو باندې پوښ اطلاق د رحمان او د رحیم په غیر الله څنګه دی؟ رحمان کې علما خبرې کوي. پشان د کلمې د جلالت اطلاق د رحمان بدون د اضافت نه، بدون د ضرورت شعری نه، په غیر الله ناروا دی. او کته وی چې عبدالرحمن بابا خو اشعارو کې بار بار بدون د اضافت نظام ته رحمان رحمان وایي. د رحمان کلام به هله در بیاد شي چې یو دیوال ته مخبل ته دی شش. زه رحمان چې غشولم خطا نزي، په بغداد کې می کامل کامل پیران شي. زه په ځان ته رحمان رحمان وایي. داغي جواب دادې چې ضرورت شعری کې اطلاق د رحمان په غیر د الله دا جواز لري. ځکه شعر د یو ضرورت دی چې غیر منصرف، هغه غیر منصرف چې تنوین او کسره په د لا یجوز دا، تنوین او کسره نه قبلې. او چې کله دغه غیر منصرف په شعر کې راشي، کسرم قبلې تنوینم قبلې، پروانه یا یجوز جواز راشي. مرثیه د فاطمی بی بی رضی الله عنها په بحث د غیر منصرف کې مولا جامی کې تاسو ویلي التبیا غشارم نقل کوي صبت علی مصائب لو انها مصائب. دریم ذکر الف راغی، ما بعد کې دوه کلمې حرفونه تراغ. اول مکسور دی او ثانی چار څنګه په پروا ور سره نه کوي. صيغه د منتهى الجموع ده مصائب. صيغه د منتهى الجموع کی سبب واحد قی مقام د سببین وی، نه کسره قبلې نه تنوین قبلې. دلته تنوین قبول کړي. صبت علی مصائبنا، را واړولې شو ما باندې تکلیفونه. مصائبون وی. لو صبت علی الايام، کداغه مصائب چې ما باندې را واړولې شي، کدا واړولې شي په ورځو باندې، لسرنا لیالی، خامخا د ورځې به ضرورت او ګرځیدلو کې دا به وګرځيږي. لیالی شپې بشي، د سپینې ورځې به په تور شپو کې بدلی شي. خو کدا کم غمونه په ما راړولې شي دي، کدا په دې سپینو ورځو باندې را واړولې. تنوین قبول کړي. حالان کې دا لا یجوز دی په غیر منصرف، خو ضرورت شعری دی جواز راغی، پروانه کړ. دا غرنګي احمد راوالا غیر منصرف دی، تنوین نه قبلې، کسره نه قبلې. خو چې کله راغ اشعار راغ ضرورت شعری راغی، پروانه کړ. سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی اتو فی الرؤوف من یسمى باحمدی. باحمد پکار دی ولی باحمدی وی ضرورت شعری دی. عدم جواز نه خبره جواز تراغا. عبدالرحمن بابا جزان ته رحمان رحمان ویلې، نو محترم د شعر په جبه کې ویلې دی، او په شعر کې دغه توسع وی، دغه هغه څه یجوز وی چې بدون د شعر نه غلا یجوز وی.
وهابیان بی دینه د سورۃ انبیاء د آیت کریمه پیشکی ځان سره ولیکي خام. سورۃ انبیاء ولسمه پارا ده د رحمان د اطلاق پادم جواز کی علی غیر اللہ دا سے پیش کری 29 نمبر آیه کریمه ده. ومن یقل منهم انی الہ او چاچه وی د دې فرشتونا جز الہیم من دونه سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم من بدت د جهنم سزا ورکو. دا بی دین وی چې رحمان بابا امزان ته رحمان وی د الوهیت دعوه کوي دیم الله نه معاف کوي نعوذ بالله. دا زې پیش کوي خبيثان نو الہ ویلې د سینې دی ویلې چې ومن یقل منهم انی رحمان ومن یقل منهم انی الہ مستحق د عبادت ویلې کی اغه ذات چې لایق د بندگی وی الہ هغه ته وی کچا او چې د رب کریم نه علاوه الہ زیم مستحق د عبادت زیم دیر ذلت الله وی مونږ به د جهنم سزا ورکو. عبدالرحمن بابا چرته دا دعوه کړی ده چې الله نه علاوه د بندګۍ مستحق زیم. اوس چې ته دا آیت د دغه ولی الله په ذات باندې فټکې فما هذا الا تحریف المحض دا تحریف محض دی. قطاده وی چې خدای تعالی دلته ابلیس یادای عنا به ابلیس الله دلته ابلیس یادای دعا الى عبادت نفسه هغه خلق د خپل ځان عبادت طرف ته دعوت کړیو او امر بطاعت نفسه او خلکو ته امر کړو چې زما اطاعت کوي او ته د ابلیس بارکه نازل آیت د الله د یو محبوب ولی الله په ذات چسپانه نو خارجي توري کسبینی او تحریف توري کسبینی خدا تحریف دی کنه ذهن نه پکار کوي کنه کوي. انور مفسرین کرام دالی کلم دی اے من ادعا منهم انه الہ من دون اللہ اے مع اللہ کچا دعوو کا د فرشتگانو نا یا پدی مخلوق کی ولو کا غٹ کلے کی چیز دا الہ نا علاوہ یا مع اللہ زم الہیم سنگ چی رب کریم مستحق دا عبادت دے زم مستحق دا عبادت فذالک انو دغل عنتا نجزیه من بسزا ورکو جزاب ورکو جهنم د جهنم. پوښی ابن کثیر وی هذا شرط دا شرط ومن یقل منهم انی الہ ولا شرط والشرط لا يلزم وقوعه او دا شرط وقوع لازم نی چګینه خامخا دا کار بداسي شوی وی ګوره سورې زخرف کې مرাজি قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين نو ان كان للرحمن ولد شرط دی او شرط لازم الوقوع نه وی کنه. په سورې زمر کې مرাজি 15 آیت دی لئن اشركت ليحبطن عمله لئن اشركت شرط دی او شرط لازم الوقوع نه وی چې ګنې انبيونه شرک واقع شوی دی. د ملائکو کې دا دعوه چام نه ده کړي رب کریم فرضی خبره کوي خو تعریض دی شیطان ته اشاره کوي کچا په کې د الوهیت دعوه کا من دون الله چې د ویل ز الہم الہ د الہ نه علاوه ز الہ مغن دی او یا اوی چې ز الہ مع الله فذلک نجزیه جهنم. نو خبره دی الله دوته پر رحمان باندې فټ کې نو تحریف وای دی شیطان او هر چې رحیم دی نو اطلاق د رحیم دا علی غیر الله دا یجوز دی. ذکر رحیم دا د جملې د اسماء مشترکونه دي. دلته ور سره خوا کې ولکې سورۃ توبه یو سره اجتماعات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام یې دی چې د مؤمنانو باندې سده رؤوفم دی او رحیمم دی. نو دی بارکی بیا صاحب د حدیقی علامه شامی استاد علامه عبد الغنی نابلسی رحمه الله لیکلی دی چې د صفاتو د اسماء مشترکو بارکی قاعده ده یراد فی حق الله تعالی
غیر ما یراد فی حق العباد. د خدای تعالی په حق کې بددي هغه معنی مراد کولی شي چې غیر وی د هغه معنی نه چې مراد کولی شي په حق د بندګانو کې. الله رحیم دی په بل معنی، مخلوق باندې اطلاق د رحیم کولی شي په بل معنی. الله رب دی حقیقتا جدا معنی شو، مخلوق باندې اطلاق د رب کولی شي مجازا جدا معنی شو. او کچا دا فرق نه کولو او صرف دی اشتراک لفظی دی اطلاق علی غیر الله تا د شرک ویل چې دا خود الله صفت دی غیر الله تا ورک نو په دې علمگیری باندې لګیدلې د فتاوا بزازیه او داغي په حامش کې بیا بزازیه کې راغلي دي چې من لم يميز بين صفه الله وصفه العبد فهو الضال. کم سړی چې د الله العالمین او د مخلوق د صفاتو درمیان کې تمیز نه کوي، فرق نه کوي، د ذاتی او د عطایی قید نه لګي، د قدم او د حدوث قید نه لګي، او صرف د اطلاق د دغه اسم مشترک یا د صفت مشترک ته د شرک وي مدار د شرک ګرځي، دا سړی گمراه دی. تبه فرق کې الفقه الاکبر لیکلي وصفاته تعالی بخلاف صفات المخلوقین. الہ العالمین صفات دا د مخلوق د صفاتو په خلاف دي. علم غیب چې د الله کوم صفت دی مونږ چې مخلوق ته ورکو، نو رب کریم د مخلوق چې کوم علم غیب صفت دی د الله د دې صفت د مخلوق د الله تعالی علم غیب د دې په خلاف دی. لکه د الله تعالی علم غیب ذاتی دی، کلی دی، تفصیلی دی، قدیم دی، غیر متناهی دی، او د مخلوق د علم غیب سره کوم قیدونه لګو، د عطایی دی، جزئی دی او دا حادث دی، دا متناهی دی. نو چرته اشتراک راغی. پوښتنه په خبره باندې بهرحال مالک یوم الدین دا دریم دلیل شي. اس هو مالک یوم الدین، ځکه خدای تعالی چې دی نو دا مالک د ورځې د جزا دی. د مالک اطلاق په غیر الله دام یجوز دی. سورۃ بقرہ 220 آیت ځان سره ولیکئ. سورۃ بقرہ 220 نمبر آیات. پوش وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. او دلته مالک کیم دو قرات دي، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دو قرات راغلي. یوم ملک دی بفتح اللام، هغه فرشتي ته وي. یوم مالک او ملک دی دا بادشاہ ته ویل کیږي. اطلاق د ملک په غیر الله شوی دی، او ملک یو لغت دی په مالک کی، او د مالک اطلاق هم شوی دی. قرآن کریم کی راضی جہنمیان با په جہنم کی د اور داروغی ته هغه مقرر فرشتي ته سوی یا مالک لیقضی علینا ربک. یا مالک به وی کنه وی کوم سفاره کی راضی قریان یا مالک لیقضی علینا ربک کما پارا ده. خاصه سورته کهف ځان سره ولیکي. نه اویم نمبر آیت دی یو کمتیا. وکان وراءهم ملک یاخذ كل سفینه غصبا. خضر علیہ السلام د کشته نه تخته ماته کو، موسی علیہ السلام په اعتراض وکړ. دا دې څوک هغه زمون نه کرایو نه غستو تاول کشته ماته. خضر علیہ السلام په مقام د تفصیل کې ورتوي چې ما کشته زکه ماته کچي. دلته یو بادشاہ جلندر بن کرکره دا غنامه وا، او هغه په خپل ضمیر کې او په خپل ذهن او سینه کې دا یو مسمومه اراده کړې و چې دریاب ته زم او کوم چې روغه جوړه کشته دا غصبن اخلم. وکان وراءهم ملک یاخذ كل سفینه غصبا.
نما کشته زکه تخت ماته کا د کشته تخت می زکه ماته کا چې بادشاہ راشي او د لری زینه دا کشته وګوري هغه ته ودا جوړ او روغ قیمتي کشته ښکاری خو چې کله ته اوچته کیو دی بوته خوشي کی تخت ورکینی ورکی وبره وزي دا به بو نزي نو دا کشته به پری دی نو صاحبانو د کشته ته به کشته په زیپاتی شي نو دی زمون نه کری وانه غست زمون سره خوګ مونږ دې ته تخته ماته کا د دې تختې د ماتوالی د وجې بادشاہ وته کشته بو نزي یو نسی نو دا ور سره ما خوګ نګور اطلاق د ملک التم شوی دی اول تل مغیب هم ثابت شو دا غرنګي سورته مائده کې مرضی سورۃ مائده کې اطلاق د ملک په غیر الله باندې شوی دی غالبا شلم آیت دیو که سویم دی آیت نمبر شلم دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فيكم انبیاء وجعلكم ملوکا ملوک جمع د مالک ده او د مالک ده نو اطلاق د مالکم په غیر الله دا یجوز دی زین دی فکر کوي کنه کوي مالک یوم الدین چې بادشاہ د ورځې د جزا دی خلقوی کما تدین تدانو کما تفعل تجازی مالک یوم الدین قاضی یوم الحساب دین په غنو معناګانو باندې راځي دلته په معنا د جزا دی نو په دې درې آیاتونو کې د رب کریم 15 نامې ذکر شوي الحمدللہ رب العالمین دو دی کی ذکر شو اللہ او رب الرحمن الرحیم دو دی کی ذکر شو رحمان الرحیم مالک یوم الدین یو پدی کی ذکر شو مالک